سلامونه احترامات می قبول کړئ ګرانو دوستانو. نننۍ ویډیو زیره ضروری ده، خاص کر د هغه کسانو دپاره چې کم واده کړي دي. داسې یو کار چې په هغې باندې نکاح ماتیږي، د هغې باره کې به نن خبره کوو. که تاسو زموږ په چینل نوی دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ چې تاسو ته د جنسیاتو متعلق معلومات په اسانه سره میلاو شي. ګرانو دوستانو، نن چې زموږ کم ټاپک دی، که تاسو د فیملی سره یا وړو سره نو هینډ فری استعمال کړئ یا د ویډیو سکپ کړئ، ځکه چې دا د ځان له کتو ویډیو ده. د علماو مطابق چې کوم دی، د خپلې خواښې سره زنا کول په هغې خو خامخا نکاح ماتیږي. خو علما وایي چې خپلې خواښې ته د خواهشاتو جنسي په اړه کتل هم نکاح ماتیږي. دې سره یا هغې سره لاس ملاول او هغې کې خواهشات غیر پیدا کېدل، یا هغې ته کتل او هغې سره غلط خواهشات پیدا کېدل، دې سره هم نکاح ماتیږي. او یا په زړه کې دا اراده راوستل. نو حتی الامکان د خپل خواښې نه ستر پکار دی، زیات ملاوېدل هم نه دي پکار، خاص کر کو خواښې ځوانه وي یا اکثر داسې وي چې خاوند بله ښځه کړې وي ځوانه وي، نو هغې نه زیات ځان ساتل پکار دی او احتیاط ته پکار دی. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.